وی په یو زوړ کور کې یوه زنانه او دغه خاوند او دغه بچي اوسېدل. خاوند یې دومره غلی و چې د کور لپاره یې دروازه نه درلوده چې په کور کې دروازه یې شوه. کور هم داسې زوړ کور و چې بس د تاریخي اثارو او د زړو زړو نښانو څخه یوه نښانه وه. ژوند د دې غریبانو نه پکې سبا کېدی. دې ښځې به هر وخت دې خاوند ته دې ویل چې ما په کور کې دروازه نشته، کله چې ته وتلی نو ما ته سخته یېره درېږي، زه بیریږم چې ته غل دا کور ته رانشي او په ما او ستا په بچیانو باندې او ستا په دې کورنۍ باندې حمله ونه کړي. لیکن خاوند به دې خپلې زنانې ته تسلي او ډاډ ورکوي. خبره د چا لپاره کوم؟ د زنانو لپاره. په خلاصو غوږو باندې دې واوري او سر دې په خلاص کړي. وختونه وی تېر شول، کلونه تېر شول، هېڅکله یو چا د دې سړي کور ته بد ونه کتل. دې سړي توان نه درلودی چې دروازه راوړي، پرده به پر کوره ځړېدله، ماخستن به هم دغه دروازه دغه یې ولاړه وه. د ورځې به د غریب کاروبار ته تللی، مزدوري به یې چېرته کوله، رړې میړې به چلوله، یا به یې خټه کوله، یا به یې روزانه کوله، چې بالاخره ډېر دې ښځې تنګ کړي. په اخر د عمر کې دې سړي دروازه راوړله، په دروازه کې کښېښوه، ښه مضبوطه ټمبې والا دروازه، اوس چې کومه کانچنه تختې راځي کلکه دروازه یې ورته راوړله، کې کښېښوه. وختونه تېرېدل، دغه خاوند د دې ښځې وفات شو، دا ښځه او دا بچه سره پاته شول. یو وخت داسې اچانک پېښه شوله چې د امسایه د کوره څخه په دیواله باندې غل راواوښتې، په دروازه نه په دیواله باندې غل راواوښتې. په کور کې څه وړي یا نه وړي او پر خپل ځای باندې پرېږده. دا ښځه ډېره دې ته حیرانه شوه چې د وختو څه ارمان افسوس چې خاوند مې ژوندی و، نو د وختو څه مې دروازه دغسې ولاړه وه، چا جرأت ونه کړی چې زما کور ته دې راسي. نن چې مې خاوند دروازه هم راکښېښوله او غل مې کور ته راغلی، څه یې وړي یا نه وړي، نو ډېر افسوس یې وکړي. او دلته دا زنانه بیا پوه شوه، اهو دا چې پخوا وختو کې زما کور ته څوک راتللی نه سو، جرأت یې نه کاوه. دا د دروازې کمال نه و، کنې دروازه خو هغه د اوسې پکې ایښې ده، نه دا زما کمال و نه دا زما د بچانو کمال و، د غریب خاوند کمال مې و چې هغه دلته په دې کور کې ولو، دې کور ته چا په بده سترګه نه سو کتلی. نو خوندو خاوندان په خپلو ښځو باندې دومره حق لري. امام الانبیا فرمایي که چېرته یو چاته زما په امت کې سجده راواولی، ګنجایش د سجدې ولی، ما به ښځې امر کړی وی چې خاوندانو ته سجده وکړه. اله العالمین خپله رضا د ښځې لپاره د خاوند په رضا کې ایښې ده. په روا خبره کې به ښځه هېڅکله د خاوند د خبرې نه مخالفت نه کوي، ولو کې د پلار او د مور او د ورور او د ټولې دنیا خبره بلې خواته د خاوند ده، بلې خواته په روا کې به د خاوند خبره مني. دومره حق لک خاوند چې دا پرستا دغومره په ټولو کائناتو کې، په ټولو دنیا کې د الله نه رالاندې د بل چا نه پې نشته. همدا خاوند دی چې د دې زنانې لپاره، د دې ښځې لپاره الله پاک هر څه ګرځولی دي. د دې سوري دی، د دې سایه ده، د دې عزت دی، د دې سکون دی، د دې اطمینان دی. نو هوښیاره ښځې پېژني، کمعقله ښځې نه پېژني. هوښیاره ښځې د ژوند د مرګ نه مخکې د ژوند په ژوند کې دا قدر وپېژني او ښه په سکون باندې ژوند، د کور د زندګۍ نه جنت جوړ کړي، نه دوزخ. دا به هم خوشحالي، خاوند به هم خوشحالي. او دا یقیني خبره ده چې خاوند د ښځې نه خوشحالی او ښځه د خاوند په قول کې د خاوند په مقابل کې نه درېږي. لازمي